د کہانی شروعات کیږي د یونایټډ کینګډم نه چې الته یو غټه جزیره وي چې پاغه جزیره کې خلک ډیر په سکون سره اوسېدل خو یو ورځ خلک لیونی شو یو بل مړکول شروع کی ولې چې دا انسانان د یو ډیر خطرناکې بیماری شکار شوي دي او د ریج وایرس نوم ورکو چې دا په دغه ټوله جزیره کې خور شو چې پاغه کې ډیر کم خلک بچ شو او دا جزیره بند کړه چې نو پکې د بهر نه څوک راځي او نه بر دننه نه څوک بهر وځي اوس آتش کال تیر شو او چې کم کسان بچ شوي دي هغه یو قبیله جوړه کړې ده چې ټول هلته اوسېدل اوس یو سړی خپل زوی سپایک را پاسي ورته دوی چې پاسه نن ساده پر ډیره غټه ورځ ده او بهر ټول خلک خپل کارونه کوي چې دوی سره ټیکنالوژي نشته یعنی دوی د پخوا زمانه په شان وخت یې رول شروع کړی وي دنه پس هغه سپایک نومي الګ پاسي او درسل دی به د پلار سره هغه د متاثر خلکو ځای ته ځي چلته بدی د خوراک تلاش کوي چې دنه پس هغه خپل پلار جیمی لراشي او جیمی ورته دوی چې خپل سامان درا غون کړی دی دلته د سپایک وی چې آو اوس دا پلار او زوی خوراک ته ناسي چې دی आवाज ووري او دا आवाज د بل چانه بلکې د سپایک د مورو چې هغه بیمار شوی وي دلته سپایک خپل مور لراشي او مور ورته په خفګان سره وای چې زم تاسو سره تلل غواړم خو افسوس ز تاسو سره نشم تللی اوس دا پلار او چې پاغه قبیله باندې تیرېدل نو ټول د سپایک د پر لاسونه پړکول ولې چې دی یو ډیر خطرناک ځای ته روان دی اوس چې دوی دا قبیله ګیر ته ورسې نو هلته جیمی نومي ښځه د دوی انتظار کوي او جیني ورته دا ووایي چې ته خو د دې ځای نه وځې واپس خو دې قبیلې ته راتلی شي خو قرآن اخلي نو تا پسې به د بچکولو دپاره هم څوک نه درځي ولې چې د دې ځای نه ډېر کسان لاړل خو تر اوسه پورې واپس نه دي راغلي چې په هغه ګیټ باندې یو پهرهدار وي او جیني ورته وایي چې هر څه ټیک دي نو هغه اینډ نومي پهرهدار ورته وایي چې لاره صفا ده دینه پس دوی د ګیټ کلو کې هغه پلار او زوی مخکې روان شي چې دوی په یو پل باندې ځي نو د تلو په دوران کې سپایک د خپل پلار نه د دې لارې باره کې تپوس وکړي نو پلار ورته وایي چې دا زموږ لاره ده چې مین ځمکې ته به ځې او دراصل اوبه کمې د دې د وجې دا پل ښکاري که اوبه زیاتې شوې نو دا پل به پکې پټ شي او جیمی ورته دا وایي چې موږ سره 4 غنټې دي 4 غنټې پس به دا اوبه زیاتې شي نو موږ له پکار شي زر تر زر ځان د دې ځای نه وباسو چې دوی تیزۍ سره د مین ځمکې طرف ته روان شي او لږ وخت پس دوی ته یو سنسان میدان ملو شي چې دوی مخکې روان شي چې لږ مخکې تلو نه پس دوی یو خالی میدان وویني نو چې سپایک دا ځای وګوري نو هغه ډېر زیات حیرانه شي ولې چې هغه سره په هغه خپل وړه قبیله لیدلې به د هغې نه غټ ځای بالکل د نه و لیدلې دې نه پس دوی د ځنګل طرف ته ور روان شي چې لږ مخکې تلو نه پس هغې یو انسان وویني چې د هغه بدن ډېر زیات پړسېدلی وي او بدن یې بیخي څښا شوي وي چې دا هم د هغه وایرس نه متاثره شوی دی نو جیمی د هغه متاثره انسان طرف ته اشاره وکړي او سپایک ته دا ووایي چې دلته دا متاثره انسان شته د دې مطلب دا چې دلته به نور هم وي او هر متاثره انسان به بېلې طریقې سره وژني او دا متاثره انسان به په مرۍ ولي ولې چې د هغه نیم بدن کار کو نیم نه او ډېر په تکلیف را روان وي چې زر هغه څه خوړل شروع کی خو زر سپایک خپل غشي راوباسي او د هغه متاثر انسان طرف ته کي چې هغه په مرۍ باندې ولي خو د دوی د شاته یو متاثر انسان را روانو چې هغې ته د جیمی خیال شو جیمی زر هغه ولي چې هلته نور متاثر انسانان راشي چې دوی په نمبر باندې یو ولي خو دوی زر یو ماشوم وویني چې هغه متاثره شوي وي خو دوی هغه ونه لي او هغه ماشومه د هغه ځای نه لاړه شي نو جیمی خپل زوی سپایک له شاباشي ورکړي ورته دا ووایي چې څنګه د ستا د شکار لومبی ورځ خو دلته سپایک چې دا خون خرابه وویني نو هغه لږ خفه شي نو دلته جیمی سپایک ته وایي چې خفه کېږه ما دا خو نه مري او نه رغېږي د دې د وجې دوی له مرګ ښه دی او جیمی سپایک ته وایي چې زر در زره موږ له پکار چې د دې ځای نه ځان وباسو یعنې نور متاثره کسان به راشي دې نه پس دوی مخکې روان شي او د دوی مخه ته د اوسو یو ډېر غټ جون را روان وي سپایک په لومبي ځل چې داسې ځناوران وویني نو خوشحاله هم شو حیران هم شي دې نه پس دوی ته یو خالي کور ملو شي چې دوی د هغې خالي کور طرف ته ور روان شي او خپل غشي تیار وساتي خو دوی چې څنګه هغې کور ته وردن نه شي نو داسې لګېدو چې دې کور ته بل څوک راغلي د دې ځای جان چی کړی دی خو دوی د هغې باوجود هم د دې کور ته تلاشي کوي خو دلته اچانک جیبي د کمرې نه آواز واوري خو دوی ډېر په خیال سره هغې کمرې طرف ته ور روان شي چې دوی څنګه هغې کمرې ته راورسي نو وګوري چې یو انسان یې الټه ځوړند کړی دی او د هغه جسم داسې لګېدو چې په چړو یې ډېر وهلی دی چې سپایک چې زر مخ واړی خو دلته هغه بوډي ړقېدل شروع شي یعنې دا هم د دغه وایرس شکار شوی دی نو جیمی سپایک ته وایي چې دا انسان مړ که خو دې سره هغه انسان ډېر تیز ړقېدل شروع کی چې د دې د وجې د هغه هغه پړي وشلېږي او ښکته راپرېوځي چې دې کې اچانک سپایک دې په غش شي په سر ولي او هغه ځای کې هغه راپرېوځي او مړ شي او سپایک له پلار شاباسي ورکړي او دې نه پس دوی د هغه ځای نه روان شي چې لږ مخکې تلو نه پس دوی یو اوسۍ وویني چې هغه په منځ دوه شوي وي نو دوی ته دا لګېدو چې کیدای شي دا باز کړي وي خو لږ مخکې چې دوی وګوري دا هغه اوسۍ سر په ونه کې ځوړند دي د دې مطلب دا چې دا الفا کړی دی او الفا هم د دې وایرس شکار وي خو دا د نورو انسانانو نه ډېر طاقتور وي نو دلته چې جیمی دا وویني نو هغه سپایک ته وایي چې موږ له اوس واپس تلل پکار دي خو سپایک دا هغه ځای نه تلل نه غوښتل خو جیمی ورته وایي چې سوالونه مه کوه او ما سره راځه او د دې نه پس دوی د خپلې قبیلې طرف ته ور روان شي خو د دې نه مخکې چې دوی خپلې قبیلې ته لاړ شي هلته یو متاثره انسان راشي چې د هغې نه پس یو بل هم راشي او نور هم هغه ځای ته راشي او د متاثرینو یو جون ډېر تیزۍ سره دوی طرف ته را روان وي چې دې سره جیمی او سپایک د ځنګل طرف ته واپس منډه کي او جیمی سپایک د هغه ځای نه تښتي او د دې جون مقابله هم کوي خو سپایک ډېر زیات په یره کې وي او د هغه نه غش هم نشو چلیدی خو جیمی د هغه متاثرینو خلکو مقابله هم کوي او مخکې روان
روان وي چې دوی یو خالی کور ته راورسي او هغه دروازه ډیره په زور سره بند کی چې هلته ډیر متاثرین خلک راشي او چې څنګه هغه متاثرین خلک د جیمی خواله راتلل نو هغه په غشي وشتل چې دې نه پس جیمی او سپایک د بره طرف ته وخیږي او د بره راتلو هر ځای بند کی چې هغه متاثر خلک دا دوانه تلاش کول او د شپې په ټایم کې سپایک د ځنګل طرف ته ګوري چې هلته هغه الفا اوسم ولاړ وي نو جیمی سپایک ته وایي چې الفا د نورو نه ډیر زیات مختلف دی او موږ د مقابله نشو کولی او خاص کر موږ سره چې دا کم غشي په دې خو د دې مقابله بیخي نشو کولی نو سپایک ډیر په یاره سره د جیمی نه تاسو کې چې اوس په موږ سکو نو جیمی وته چې موږ سره صرف اوس یو لار ده انتظار کول ول چې د خپل قبيله طرف ته اوس لار نه و ځکه چې دغه ځای کې ټول دغه متاثرین انسانان ولاړو او دوی بوش په دغه ځای کې تیری او د شپې په ټایم کې سپایک وګوري چې د ځنګل طرف ته چا اور لګول دي خو جیمی چې دا وګورو نه دی باره کې هغه تم پته نه و چې زادوانو د شو او د شپې په ټایم کې هغه جون د متاثرین انسانانو را روان وي او دغه اچانک دوی چې په کم ځای کې پراته دي هغه زم را غورځېدو والا وي چې دوی په چل باندې ځان بچ کو هغه ځای نظر راوځي او سپایک ته پلار وای چې اوس موږ له پکاره شي زر تر زر ځان خپل قبيله ته ورسو دینه پس دوی دغه قبيله طرف ته ور روان شي چې لږ وخت پس دوی هغه پول ته ورسي او چې دوی په هغه پول باندې روان شي نو دا پلار اوس د سکون سا واخلي خو دې کې اچانک یو ډیر غټ د مرغو جون د دې طرف ته را روانو یعنی دغه ځای ته الفا راغلو او الفا ډیر تیز سره د دوی طرف ته را روانو چې دوی دغه ځای نه منډه کی او چې څنګه گیټ له خواله ورورسي نو هغه ځای کې چغې شروع کی چلته پهردار د دوی आवाज ووري چې هغه زر غشي چلول شروع کی او هغه الفا پیولي خدای غشو په الفا باندې اثر نشي چې هغه الفا دوباره پاسي د دوی طرف ته را منډه کی او بل خو د سپایک په جواب ورکړي ول چې هغه نور مخ کې نشوتلې او هغه غزه کرا پروزي د دې نه مخ کې چې دا الفا دوی مړ کی هغه پهردار یو غټ غشي د دې الفا طرف ته کې او پزړې ولي چې سره هغه الفا مړ شي او دې نه پس دا دوانه قبيله ته رادن نشي او د شپې په ټایم کې دوی پارټي وکي شالته جیمی د سپایک ډیر زیات تعریف کوي ورته دا وایي چې د څنګه شکار وکړو خو سپایک ډیر زیات خفوي او هغه نه پس هغه چپچاپ خپل کور ته راشي اول ته یو سیم د مسړې ناسي چې سپایک د خپل مور باره کې تاسو کې چاغو څنګه دا نو سیم ته وی چې گزارش شوی دا او سپایک ته خپل ځړه خبرو کو دا وته چې دا جشن اس دروغ دی ما الته صرف یو متاثر سړی مړ کړی دی او ما چې دغه جون ولید نظر ډیر زیات ویریدم او په ځنګل کې دا اور خبره متو کې نو سیم چې دا خبره ووري نو هغه د مخ نه رنگ والوزي نو دلته سیم ته یو سړی باره کې و چې دا ډاکټر این کیلسن نوم وی چې هغه یو ډیر تکړه ډاکټر او کو دا اور پرشتیا باندې لګیدل نو د دې مطلب دا چې ډاکټر کیلسن جم دی په سبا باندې جیمی خپل کور ته راشي چې دې کې سپایک راشي او په غوسه کې ورته چې تا ته پته ده چې هلته ډاکټر دی او ته زما مور هغه ځای ته نه بوځې نو جیمی ورته وایي چې هغه ځای ته تلل ډېر زیات خطرناک دی او ما په خپل هغه سړی لیدلو چې د هغه نه ګیر چاپېره لاشونه وسه لاشونه هغه سوځول او هغه به یو لاش هغه اور ته وربیشتو چې د هغه په زړه کې لږ درد هم نه و چې موږ یې ولیدو زموږ طرف ته اشاره وکړه چې موږ هغه ولیدو نو ډېر زیات ویریدو ولې چې دا یو ډېر پاگل انسان و چې دې سره سپایک جیمی ته وایي چې زما په مور باندې څه چل دی نو جیمی ورته وایي چې ما ته په خپله نه لګي چې دې ته څه بیماري ده چې دې سره دې دواړو په منځ کې بحث شروع شي چې جیمی خپل زوی وبخي نو سپایک دا غزې نه په غوسې سره وځي او بهر چې په کوم ځای کې راشن سٹور شوی دی په غزې باندې اور ولګي چې دې سره ټول خلک را منډه کې غزې ته په غزې باندې وباچي خو دلته سپایک ته مکمل شو هغه د خپل مور سره دا غزې نه وځي چې خپل مور هغه ډاکټر لبوزي او دا غي علاج وکي او شپه کې دوه والي نو دی دا فیصله کوي چې شپه مونږ د غزې کې تیر کو نو دلته سپایک مور ته وایي چې ته ودشه پهرداري به زکو ما چلته دا مور ودشي او چې نیمه شپه شي نو د سپایک هم سترګې ورشي چې دې کې اچانک یو متاثر انسان د دوی طرف ته را روانو د دې نه مخکې هغه چې دوی ته نقصان ورسېدی کې اچانک په هغه باندې څوک حمله وکړي او مړ یې کړي نو په سبا باندې چې سپایک را پاسي هغه وګوري نو هغه ډېر زیات حیران شي چې دا متاثر انسان مړ چا کو خو د مور چې د لاش وګورو نو هغه ته سره یاد شو او هغه ته داسې لګېدو چې کېدی شي دا انسان ما مړ کړی وي بل خو په ملټري والا باندې متاثر انسانان حمله وکړي چې هغه کې یو الفا وي او هغه الفا ټول مړ شي دی کې یو بد شي او هغه ډېر په زخمی حالات کې وي بل خو اصلاح او سپایک مخکې روان وي او د اصلاح حالات ډیر زیات خرابېدو والا وي چې اچانک د هغې د پوځ نه وینم را روان شي چې دی کې اچانک یو متاثر انسان د دوی طرف ته را روان وي خو هغه ډیر زیات کمزوري وي خو دلته سپایک دغه طرف ته غشي ونیسي او ویلي چې هغه څنګه پروزي نو د هغې اواز سره نور متاثر انسانان راپاسي چې دا یو وړوکی چونډي او هغه د دوی طرف ته را منډه کړي چې دوی د هغه ځای نه منډه کړي او سپایک او د هغه مور یو پټرول پمپ ته راورسي چې دوی څنګه دننه ورشي نو هلته یو ګیس پیلو شوی وي چې په هغه ګیس کې ساه اخیستل هم ډیر زیات مشکله وي چې هغه ځای کې هغه متاثر انسانان هم راورسي او هغه چې څنګه هغه ځای ته دننه راشي نو هلته هغه فوجي وي چې هغه د بره نه ګولۍ وچلي چې دې سره اور په ټول ځای کې خور شي او هغه متاثره کسان مړه شي او دا هغه فوجي اریک نوم یې چې دوی سپایک او اصلاح بچ کی او اریک اصل کې د دوی مدد زکه وکړو چې هغه ته پته و چې دوی ته د هغه جزیرې باره کې پته ده دې نه پس هغه درې واړه مخکې روان شي چې اریک د سپایک مور په شا کړې وي نو اریک ورته وایي چې زموږ بحري جهاز تباه شو او موږ د خپل ملګرو سره دې جزیرې ته راغلو چې په هغه ملګرو کې صرف زه بچ شوم او زه هم ستاسو په شان په دې جزیرې کې ګیر شم
ولې چې د دې جزیرې ته څوک راغلل نو هغه بیا د دې جزیرې نه بهر نشي تللی او دوی یو ځای کې کینی آرام وکړي چې هغې نه پس دوی مخکې روان شي او د اصلاح حالات لږ ټیک شي نو هغه په خپله تلل شروع کړي چې دې کې اچانک هغه اواز واوري نو هغه اواز پسې ور روانه شي چې دغه اواز د یو ټرین نه راتلو چې هغه دننه ورشي نو هغه ډېره زیاته حیرانه شي چې هلته هغه وګوري چې یو متاثره ښځه ده خو هغه پریګننټ ده او د هغې ماشوم پیدا کېدو والا دی چې اصلاح د هغې مدد وکړي او لږ وخت پس د هغې ماشوم پیدا شي چې هغه ماشوم متاثره نه وي خو دې کې اچانک هغه متاثره ښځه په اصلاح باندې حمله وکړي چې دلته ایرک زر ټوپک د هغې طرف ته کړي او هغه مړه کړي او ایرک اصلاح ته ده چې دا ماشوم پرېږده دا زموږ دپاره خطره ده خو اصلاح داسې کول نه غوښتل خو دې کې اچانک په ایرک باندې الفا حمله وکړي او په منځ یې دوه کړي چې دې سره اصلاح او سپایک دغه ځای نه منډه کړي خو هغه الفا ورپسې وي او دې نه مخکې الفا چې دوی ته څه نقصان ور ورسوي هلته یو سړی راشي ډاکټر کیلسن چې هغه په یو پایپ کې پوکې ووخي او په یو غشي باندې الفا ولي چې په هغه غشي کې څه میلاو شوي دي د دې د وجې هغه الفا په ځای باندې ودرېږي او کیلسن تر د ایرک سر راوچت کړي نو دلته سپایک پوه شي چې دا ډاکټر کیلسن دی او سپایک کیلسن ته دا ووایي چې موږ ته ستا د مدد ضرورت دی نو دې نه پس کیلسن دی خپل ځای ته راولي نو هلته هغې څه ګوري یو غټ د کوپړو ډېر وي چې ډاکټر کیلسن د ایرک کوپړی وسوځي او هغه سپایک له ورکه ورته دا وایي چې دا د کوپړو ډېر کې کېده چې سپایک داسې وکړي د شپې په ټایم کې ډاکټر کیلسن د اصلاح طرف ته راشي چې ډاکټر کیلسن د هغې جان چوکي نو ډېر په خفګان سره ورته وایي چې تا ته کینسر دی او ورته دا وایي چې د دې کینسر علاج هم بیخي ناممکنه دی خو دلته سپایک دې ډاکټر ته وایي چې څه ناڅه لار وباسه او زما مور بچ کا خو اصلاح ته اوس داسې لګېدو چې زه بچ کېدو والا نه یم او دلته ډاکټر کیلسن اصلاح له راشي او دا ورته ووایي چې زه تاله بغیر درد مرګ در کولی شمه نو دلته اصلاح همدا ومني او دې نه پس ډاکټر کیلسن دې له انجکشن ووخي چې هغې نه پس اصلاح مړه شي او سپایک سره هغه ماشوم وي او هغه لږ لرې ولاړ وي د هغه ځای نه چې لږ وخت پس ډاکټر کیلسن هغه له کوپړی راوړي چې دا د هغه د مور وي او هغه سپایک له ورکړي چې سپایک دغه کوپړو ډېر ته وخیجي او د خپل مور کوپړی د ټولو نه اوچته کېږدي چې هغه د لرې نه وګوري چې هغه الفا ډېر تیزۍ سره دوی طرف ته را روان دی او ډېر زیات غوسم دی چې دې سره ډاکټر کیلسن سپایک په یو ځای کې پټ کړي خو دې کې اچانک هغه الفا په دوی حمله وکړي او ډاکټر کیلسن ونیسي خو سپایک سره هغه غشي وي چې هغه الفا په لاس ووخي او هغه هغه ځای کې بېهوشه شي چې ډاکټر کیلسن د ده شکریا ادا کړي او ورته دا ووایي چې تا اوس پکار چې د دې ځای نه لاړ شي چې دې نه پس دې مخکې روان شي او 38 ورځې پس دې خپلې قصبې ته راورسي چې هلته دې هغه ماشوم پرېږدي او هغه سره یو نوټ هم پرېږدي چې په هغې کې دا لیکلي چې ما مه تلاش کوئ او د دې ماشوم خیال ساتئ او په هغې کې د هغه نوم هم لیکلي وي اصلاح چې دا د ده نه مور نوم هم او دې نه پس جیمې تیزۍ سره د ګیټ طرف ته را روان وي او چې هغه څنګه بهر راوځي نو هغه خپل زوی ته ډېرې زیاتې تیزې چغې وهي خو اوس هغه د هغه ځای نه تلي وي او اوس په ځنګل کې سپایک یوازې وي او هغه ځان له کب پخوي چې دې کې خطره دوباره راشي چې دلته یو متاثر انسان راشي چې سپایک د هغه طرف ته غشي ونیسي او ویلي چې دغه ځای کې نور هم راشي چې دلته سپایک اچانک نور غشي چلول شروع کړي نو دلته یو سړی راشي او د هغه د شکار تعریف وکړي چې دلته دغه سړي نور کسان راشي او د دې متاثر انسانانو مقابله وکړي چې دغه سړي جیمي نوم وي او هغه سپایک ته وایي که ته یوازې نو ته زموږ په ټیم کې شاملېدی شي چې سره سپایک د دوی په ټیم کې شامل شي او دا کهاني ختمه شي او که ستاسو دا کهاني خوښه شوې نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ